له ماښامني او ښکلي جلال آباد ته مې ډېره زیاته مینه ومنئ. کیکونه د سالګرو د کلیزو پروګرامونو د خاطر او شیرپیړې دي، ګلاب جامن دي، کلچې دي، بس دغه شیان دي. نو دانې الواګانې دي، برفي ده، پسترول ده او پیړې دي، سوهان الوا ده، یعنې هر رقم خواړه دلته پیدا کېږي غذا. شیرکیک خلک ډېر خوښوي. دغه شیرکیک دی، دې کې بیا دوه رقم یو چې دی دغه پیستهي رقم کې یو بل دی. پیړې ډېرې وړي وو، پسترول ډېر وړي او ګلاب جامن ډېر وړي. ګلاب جامن او بیا روغ ټری وړي، لکه دا مثال دا روغ پتنوس نه دی، دا بیا روغ وړي. همداسې یو لیکنه پرې وکړي ویسیا. تاسو خواږه پلورئ، خواږه خلک یاستئ او خوږو ته اولیا ته هم زموږ تاسې اړتیا ده. خلک راشي چې وایي ما ته مثال کم کیک زه غواړم، نو بیا هغې نه ورته ورکوو. یا دره خلک راځي وایي چې د دې کیک نمونې کوم یوې دي، بیا دا ورته ورکړو، دا د دې نمونې دي. د لغمان نه ډېر راځي، کابل نه راځي او کونړ نه ډېر خلک راځي. کاکاو لګېدلي دي، دا ګوډۍ ده او دغه ګلان دي، انرژي ده پکې، دغه شی پکې لګېدلی. علي کلچه ده، دا بیا دې نه باندې کلچه بیا موږ سره. دې کیلو په څو ده؟ دا کیلو 400. 400. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ، نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه هیوادوالو، ستړي مه شئ او وخت مو په خیر. له ماښامني او ښکلي جلال آباد ته مې ډېره زیاته مینه ومنئ. جلال آباد ښار او بیا غذا د خوږو پلورنځي ته راغلي یو. تاسو به زموږ اکثره خپرونې لیدلې وي چې ټولنیزې دي، خو نن به ورشو خوږو ته، دا په خوږو به وغږېږو. ګڼ شمېر مینهوال لري، هغه کسان چې خارج کې وي هغوی دې ته ډېر لیواله دي چې د وطن خواږه وخوري. تاسې راځئ نن در باندې خواږه ننداره کړم. محفوظ کاکړ یم. مخکې له دې چې خپرونه پیل کړو، لومړی داسې وکړئ چې زموږ یوټیوب در سره سبسکرایب کړئ، تر څو د وطن طبیعت، د وطن کلتور او د وطن هغه اصطلاح باندې دودیز خواړه را سره ووینئ. راځئ ورځو دننه دکان ته او هلته له قدرمنو هیوادوالو او د دکان له مسؤلینو سره غږیږو. تاسو راځئ مخکې ځو. ماشاءالله یو ستر پلورنځی دی او دلته نو خواږه دي. ما مخکې یادوري درته وکړه. تاسو به طبیعت ډېر زیات را سره ننداره کړی وي او د دې ترڅنګ نن خاص په خوړو غږیږو. خوړو چې دي د ژوند یا د انسان یوه ستره اړتیا ده. نو دلته به له استاد سره وغږیږو. سلامونه استاد. وعلیکم سلام. ښه یې؟ شکر دی من. صحت دې ښه دی؟ خیر اوس. نوم مبارک؟ زاهد. زاهد. تخلص؟ زهیر. زهیر صاحب له غذا سره څنګه یې؟ ښه یم شکر. ښه یې؟ خیر اوس. څه رقم چې نوم غذا ده همداسې دلته خو خواړه هم پیدا کېږي که نه؟ خواړه خواږه دي موږ سره، خواړه خو به نه وي خو خواږه را سره شته. همدا خوړو کې راځي. صحیح ده. په خوراک کې راځي که په څښاک کې؟ خوراک کې راځي. خوراک کې. ما مخکې یادوري درته وکړه چې خوراک د ژوند تر ټولو زبردست اړتیا ده یا اړینه اړتیا ده. نو دلته به په خوراک غږیږو. لومړی دا راته ووایاستئ چې څه دلته پیدا کېږي؟ موږ سره دغه فرش کیکونه د سالګرو د کلیزو پروګرامونو د خاطر او شیرپیړې دي، ګلاب جامن دي، کلچې دي، بس دغه شیان دي. نو دوی به هم دغسې ورته تږي وي چې اوس یې راباندې وویني. مخکې نه ځو، نه پرې غږیږو. ولې نه؟ تاسو راځئ خواته. ښه راځئ لیدونکو، خپرونه به پیل کړو. زید اشنا راځئ دې خواته. زاهد که نه؟ او زاهد. تخلص؟ زهیر صاحب په دکان کې م همداسې زهیر ولاړ دی. هغه د روانشناسۍ له نګاه یا د ارواپوهنې له نګاه انسان چې دی خپل تخلص ته ډېر زیات ځي. کیکونه دي دا او د کلیزو لپاره یا ځینو خوشحالیو لپاره ډېر زیات اخیستل کېږي. دا اوس عامه شوې ده دا موضوع. له کیکو یې راته پیل که کوم کیک ډېر خلک خوښوي؟ موږ سره چې دی شیرکیک خلک ډېر خوښوي. دغه شیرکیک دی، دې کې بیا دوه رقم یو چې دی دغه پیستهي رقم کې یو بل دی، هغه سور رنګ لري خو هغه اوس فلحال خلاص شو، په همدغه دقه خلاص شو. او دغه رسملایي ده موږ سره، او دغه چې دی دا بیا کیر دی. دا درته بره کېدم چې ویې ګورئ تاسو.
دا کې دا له څه نه پخوئ؟ دا خو استادان پخې زه خپله کارخانه کې نه یم که نه خو شیدې پکې استعمالیږي او نور دغه بادام دی او وریجه به هم پکې کم ذره دا په متر خرڅوئ؟ دا په کیلو خرڅوم مالګه په متر یې خرڅوئ، دا خو په کیلو خرڅوئ. د بازار له ګیر سره توپیر شته؟ او ریټ سره توپیر شته دی. دا کیلو په څو ده؟ ګران دی خو لکه د هغې نه کوالټۍ کې ښه دی. من کیلو په 300 روپۍ خرڅ 300 افغانۍ. هغه اخري قیمت یعنی په اصطلاح باندې کې څوک راځي وایي چې زه ډېر کم اخلم، تر څو پورې ورکوي؟ تر څو افغانیو؟ لکه دا سټنډرډ ریټ دی، د دې نه کمیږي. پوه نه شوې زما افاده. مثلا یو کس راوایي چې ما سره پیسې کمې دي، زه غواړم چې د ډېرو کمو کیر ماته راکړي، مثلا 20 افغانۍ 30 افغانۍ کېږي، تر 500 پورې کېږي. 500 نه کته نه کېږي؟ نه بیا هغه نه کم نه کېږي. والله ظلم دی، 500 به پیدا کوئ بیا به دلته راځئ. ښه دا نو هغه خواړه دي، یوازې فکر کوم دغه د ذوق کې هغه د اړتیا لپاره استفاده کېږي، خو دا چې دي دا د خوښیو لپاره دي کیکونه که نه؟ هم جشن، هم خواړه، هم رنګ، هم ژوند، هم لمانځل، هر څه په ترسره کېږي. دا راته وایئ چې د شرکۍ کم یوازې د خوراک لپاره کومه دغه ورته نیولی شي؟ لکه که څوک یې پارټي د خاطر وړي هغوی ته یې ورکوو مونږ. دا خو چې پارټي ته وړي یا ویلې کېږي یا له منځه ځي که نه ځي؟ نه هغه بیا روغ ټری وړي، لکه دا مثال دا روغ پتنوس نه دی، دا بیا روغ وړي، همداسې یو لیکنه پرې وکړي ویسي. زیاتره خلک یې خوښوي په دغه خاطر بیا چې دی لکه د خوښې په خاطر باندې که نه ډېر وایي ډېر وړمه بس دا زمونږ خوښېږي، نو بیا چې دی روغ پتنوس ځان سره ویسي. فکر کوم د کتنو نه به پاس ډېر پلورل کېږي. څنګه لکه د دې شی یعنی مطلب دغه ته به دغه د کلیزو اړوند یا دغه خوښیو اړوند به هغه پاس کیکونه یا دا کیکونه ډېر زیات اخیستل کېږي؟ او دا ډېر خرڅېږي ځکه محفلونه د خلکو برډے پروګرام یا نور څه پروګرامونه لري، بس دا کیکونه وړي. د دې کیلو بیا په څو خرڅوئ؟ دا کیلو په 1500 لکه یو پاونډ موږ 250 روپۍ وایو که نه، کیلو چې د 1500 خرڅ. دا خامه دی او که فکر کوم یو ته خامه وایي او بل ته چای وایي؟ هغې ته بټر وایي، هغه بورې والا چې کوم دی هغه بیا د ډن غاړه کې خرڅېږي، لیدلي به دي. او هغه بیل شی دی، دا بیل شی دی. توپیر شته؟ کوالټۍ کې ډېر توپیر دی. یعنی دا قیمته دي لږ. خامه چې ده دا ایرانۍ ملۍ ده موږ سره. ایراني ملۍ ډېر ښه دی. دا بیا په 1 کیلو کې جوړوئ که نیمه کیلو کې هم راځي؟ نیم کیلو کې هم راځي، لکه موږ سره دا د سیز شته دی دلته ګوره دی نیم کیلو کیک دی. دغه کیکونه چې دي دا بیا نیم کیلو دي. دا هیوادوالو نیم کیلو کیک دی او هاپی برډے دی، یا د په اصطلاح باندې د کلیزې لپاره دی، د کلیزې د لمانځلو لپاره. نو نه پوهېږم موږ نه هغه د خپل زیږندې ورځ هېره ده که نه، دا یو دانه موړی او په دې باندې مو کلیزه دروغ لمانځل. نه مننه، دا ویږدئ موږ تاسې خبرې پاتې دي په دې نورو خوږو باندې هم. د دې تر څنګ لږ مخکې راشئ، دا څه دي؟ دا هم شیرکیک دی، دا ما مخکې ورته یاده کړله، دا خلاص شو را سره فلحال، لکه زیات وځي په دغه خاطر باندې خلاص شو. او د دې تر څنګ دغه نور خواږه؟ دې ته وایي کریم پاپ، د دې منځ کې چې دی کریم دی او رقم خامه ده. کریم پاپ او کریم پاپ خامه ده دې منځ کې. دا کیلو په څو خرڅوئ؟ دا دانګي حساب سره دانګي چې دی په 60 روپۍ خرڅ. یو دانه په 60 افغانۍ. خواږه دي؟ خواږه دي. ډېر ښه. پاس به هم کیک وي؟ هغې ته پیسټري وایي. چای؟ پیسټري هغه هم کیک دی، لکه د دې کیکونو پیسونه دي په حساب سره. هغه بیا په کیلو خرڅوئ؟ نه دانه حساب سره. دانه په څو؟ دانه 50. دانه 50 افغانۍ. ډېر وړوکی نه دی؟ وړوکی دی ولې نه، خو مزېدار دی. له څه نه یې پخوئ هغه؟ هغه هم دغه کیک دی، دغه کیکونه چې کوم دغې نه جوړېږي د دې نه بیا هغه هم جوړوم. نو څنګه هغه وړوکی دی او دا ستر کیک په 250 هغه وړوکی په 50 روپۍ؟ خو لکه داسې خلک راشي چې وایي ما ته مثال کم کیک زه غواړم، نو بیا هغې نه ورته ورکوو. زیاتره خلک راځي وایي چې د دې کیک نمونې کومې وي، بیا دا ورته ورکړو، دا د دې نمونې دي. ډېر ښه دی. بس نو لږ ارزانه کوي؟ ولې نه، خو ښه شی وخت سره به ګورو ورته. ښه شی چې دی خامخا ګران وي که نه، قیمت لري که نه. ښه دا څه دي؟ دا د ګفت د خاطره خلک وړي بس. ډالۍ؟ ډالۍ د خاطره. په کره پښتو کې ورته ډالۍ وایي او دوی ورته ګفت وایي. دې قیمت څومره دی؟ دغه راځي 1000 روپو پورې راځي بیا. 1000 افغانۍ؟ دې کې څه دي؟ بس دې کې دغه کاکاو لګېدلي دی، دا ګوډۍ ده او دغه ګلان دي، انرژي ده پکې، دغه شی پکې لګېدلی. تر ټولو مهمه دا ده چې الیکوزا د خپل وطن تولید دی هم په همدې کې ایښی دی. نو که چېرته ډالۍ وړئ فکر کوم غذا ته دلته راشئ او له دې ځایه ځان لپاره وپېرئ او بیا چې چاته وړئ
همغه ته ډالۍ یوسئ. ککو اوس ډېر زیات مینوال لري په اوسنۍ کې، به بالخصوص خویندې ډېرې زیاتې مینوالې دي. نو د همدې لپاره هم فکر کوم دغه کورنۍ ډالۍ ده بالکل ډېره مؤنثو ته راجع کېږي. وړي زیاتره ښځې وړي که نه. نرانو ته هم کومه ډالۍ شته که یوازې ښځې دي؟ نو نران کیکونه وړي که نه ډالۍ بس هماغه کیک چې دی دا ویسي دا ډالۍ کې. اگر د ډالۍ مسله د رښتینو وایي چې په ډالۍ کې راته ځان راوړه چې ښه شم، ما ته 200 ګلان راوړه چې ښه شم. شاعري ما ته ګټه کوو دومره ډېره هم نه کوو. په هر حال نو ډالۍ لپاره هم ډېر خوندور ډیزاین دی او ډېر ښه جوړ کړی دی. نو دا بیرته ورنه غواړئ که دا کاب هم؟ نه دا مکمل دا ټول چې دی دا ورکوو. دا هر څه پیشو هم ده پکې که نه؟ پیشو هم پکې ده. دا پیشو ده که سوی؟ پیشو ده. زه صحیح ده. څه نومېږي؟ نوم یې ما ته نه ده یاد. راځه مخکې زه نورو خوږو باندې به وغږېږو لږ. له تا مننه خیر اوس ژوندی اوس. راځئ مخکې ځو لیدونکو دننه دوکان ته به ورشو او په مهمو خوړو به وغږېږو یا په مهمو خوږو باندې. سلامونه ستړي مه شئ. خیر اوسه څنګه یاست؟ ستا د څنګه یې؟ شکر ده. طبیعت ښه دی؟ لږ مخکې به لاړ شو. خوږو ته ولاړ یې؟ خوږو ته ولاړ یې. خپل هم خوږ یې که نه یوازې خواږه پلوري؟ خپل هم خوږ خپله به ځان شاید وایي چې زه خوږ یم. البته دغه د خواږه چې څوک پلوري نو طبعا خوږ به وي. دلته در سره څه شته؟ دلته ملتاني حلواګانې دي او برفي ده، پسترول ده او پیړې دي، سوهان حلوا ده. یعنې هر رقم خواړه دلته پیدا کېږي، غذا سویس بکري کېږي. حبشي حلوا در سره شته؟ حبشي شته؟ ښه. زما ډېرو ملګرو ته ما ویلي وه چې حبشي حلوا دوی نه را سره منله وایي دا بیخي شتون لري نه. اول هغه حبشي حلوا باید هېوادوالو ته زه ور وښیم چې څه رقم ده. له هغې نه مخکې بیا مخکې به لاړ شو. خلاصه شوې ده اوس فعلا؟ اوس خلاص شوي دي. بیا دې کم راویستم. خدای دې نه کړي. بیا یې کم راویستم. خو دا به زه تاسو ته پیدا کوم او تاسو ته به یې درښیم. د دې تر څنګ ګلاب جامني دا هم ښایسته ګلاب جامن د دغه رسګوله د پنیر نه جوړېږي. دا هم ډېره ښایسته ذایقه لري. دا ګلاب جامن د کوم ځای دی؟ دا خو د افغانستان څخه دی خو کشف شوی د پېښور نه. د پېښور نه؟ هندي هم شته؟ هندي شته دی. دا ګلاب جامن هندي دي؟ دې ته وایي لډو. دا هندي ګلاب جامن دي او هغوی د خوښۍ لپاره هم ډېر دغه کله چې کوزده واده چای وکړي بیا دا ور وړي خلک وړي او زیاته ډېر ښه دی. د دې تر څنګ سوني حلوا لرې که نه؟ نه وي که ده سوني هم در سره شته؟ زه چې یم ډېر سخت د سوني حلوا او د ګلاب جامنو شوقي یم. دلته لږ به یې ټیسټ کړم لږ. تاسو خبرو ته ادامه ورکوئ. د دې کیلو په څو ده؟ دا راځي کیلو 1500. ښه 1500 روپۍ. دا نیم به دلته وږدم ما او تا به خبرې وکړو. ښه 1500 روپۍ. ډېر ښه دی. له هغه استاد نه مننه چې ما ته سوني حلوا راکړه. خیر ذایقه یې ډېر عالي ده او ډېر خوند یې وکړه مقصد. ښه دا راته ووایاست چې دلته د هېوادوال چې راځي کوم خواږه ډېر زیات اخلي؟ خواږه چې هېوادوال چې راځي نو مثلا دغه پیړې ډېرې وړي او پسرول ډېر وړي او ګلاب جامن ډېر وړي. ګلاب جامن؟ هغه دوه نور نومونه چې دې واخیستل څه شی وه دا اوس؟ یو پیړې دی او پسرول دی. سرول؟ پسترول. هغه څه شی دی؟ خواږه دي که تروه؟ خواږه دي. نه خواږه دي. دلته بیخي تروه در سره شته نه؟ ټول خواږه دي؟ ټول خواږه دي. والا نو جالبه ده. د تروه په نوم هېڅ هم نه لري، ټول خواږه دي. خواږه کوم یې وه تا چې ویل چې ډېر هېوادوال یې خوښوي؟ دغه دي. دغه پلیټ راخه چې د هېوادوال خو یې ویني دغه دي. دا ډېر زیات اخلي هېوادوالو. دا وګورئ دا بس تک کاب به یې درته راواخلي چې صحیح یې ووینئ. نو دې ته څه وایي؟ دې ته پسرول. سرول؟ ښه. دې کیلو په څو ورکوئ؟ دا 1500. دا د څه نه پخېږي؟ دا شیدو نه جوړېږي او کوهي نه. ښه شیدو کوهي نه 1500 اخري. دې نه ارزانه نه کېږي؟ یاره راځي نو چې بعضې مشتریان جنجال وکړي 450 ورکول. زه ویږده. په هر حال کیک پیس هم در سره دی که نه؟ دغه د خارج نه چې کوم هېوادوال راځي هغوی بیا څه ډېر اخلي؟ خارج نه چې هېوادوال راځي بیا دغه سپنجي ډېر ځان سره وړي. کیک پیس؟ یا دا وړي یا دا خو زیاتره خلک دا وړي. هغې کیلو په څو ده؟ دا کیلو راځي 2500 راځي. 2500 کیلو 2500 افغانۍ. افغانۍ. دلته تر ټولو قیمترینه خواږه څه شی دي در سره؟ قیمترینه خواږه همدغه دي.
دغه دی او شیر پیړی دین بل قیمت شي نه سره دین قیمت شته دی کلچی دی کوپری والا کلچی دی کیلو 400 400 او زاغه ته باور شو پر حال ګلاب جامن در سره قیمت ترین کوم دی گلاب جامن نو گزارحال نو کیلو 250 روپۍ دی 250 او 250 گزارحال لیکنه او گزارحال که یو څوک ډیر در تکلک شي بیا چې ډیر څوک لګ شي نو بیا 200 شره کې مرته ورکو ایما غوندي کس در تراسی بیا خو نو پول گزاره کوو پول گزاره کوي کنه ځکه دی زموږ له ادرسه که څوک راځي هیوادوالو زموږ دا ویډیو وروښه ان شاء الله ستاسو لپاره به پوره گزاره کوي نو راشئ خواږه وپیرئ تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دلته هیوادوال کار کوي کوم ځای کې چې موږ خپل هیوادوال کار کوي اولیت هغه ته دی بلکې لاسرسی لرئ هیواد ته او نو کوشش وکړئ چې دلته راسئ همدا خواږه د ځان لپاره وپیرئ نو خپل وطن دی او خپل خاوره ده خپل طبیعت دی خپل خواږه دي خپل خلک دي نو حق جوړیږي چې تاسو ته راسو که نه بل تر ټولو مهمه دا ده چې تاسو خواږه پلورئ خواږه خلک یاستئ او خوږو ته اولیت هم زموږ تاسې اړتیا ده جلبوی یو له مشهورو څیزونو یا له مشهورو خوږو څخه ده ډېر زیات مینوال لري د دې کیلو په څو ده دا زلبۍ چې ده کیلو 1.5 سل یو نیم سل او سپیشل زلبۍ ده سپیشل بازار نه بازاري شی نه ده نه کنه موږ جوړو ښه شی جوړو بالکل دلته چې دا کوم شیان جوړوي دا ټول دلته جوړوي که بل ځای نه هم راځي نه دا خالي موږ کارخانه ده کارخانه کې جوړو کارخانه کې جوړوي کارخانه کې هلته شاګردان در سره شاګردان دي ډېر ښه دی دغه سیزن به زه فکر کوم د اخترونو مخکې ډېر زیات وي اخترونه هم کې عام ورځو کې مې ښه نظر وړي او ژمي ته بیا کوم وخت کې ډېر پلورل کېږي یعنې په ژمي کې چې دی لږ بازار ښیي اول زه خپله داسې یم فکر وکړه چې ژمی وي ښه چای وي او ښه خواږه وي څومره خوند کوي دې اوړي کې سړي نه ځان ورک وي زه چېرته یم بیا د جلال آباد ګرمي خو چې خواږه وي بیا دې اوړی څه کوي چې بیخي هر څومره سخته وي ته به ورته راځې که نه خوري او خلک به اوړي ژمي کې خوري دا نه ده چې ولا ګرمي ده او خصوصا چې دا خواږه در سره بیا څنګه ډبل روټۍ هم لرئ ډبل روټۍ هم شته دی هغه ولې او بیا په څو یې ورکوي ډبل روټۍ ډبل روټۍ اتیا هم شته 50 هم شته 50 اتیا ښه ډېر ښه دی دغه کوم خواږه چې زه نه پېژنم ته یې خپله ما ته نوم ماښه او بس هغه راته وایه چې دونې دي او دغه نه جوړېږي چې د هیوادوال صحیح ورسره وپوهېږي مننه ښه استاد د کوم ځای خلک ډېر راځي دلته درته د لغمان نه ډېر راځي کابل نه راځي او کونړ نه ډېر خلک راځي او د خیوې نه خلک ډېر راځي ننګرهار خو خپل ولایت دی ننګرهار خو به تمام عموما مشتریان چې دي د کابل نه ډېر راځي کابل نه مزار نه ودیځ نه ډېر راځي دا څه دي مټایي دي دا د سره مټایي دي هغه ترڅنګ دا سره مټایي دا په څو دي دا کیلو 1.5 سل او دا نور یو شی دی او دا رزروار مټی دا بیا کیلو په 2.5 روپے دا قیمت ده دا بل څه ځانګړي جوړیږي او ځانګړي جوړیږي یعنی چې په کې استعمالوي دیګ دا خو مستی په کې چې مستونه دا جوړیږي مستونه بیا خواږه دي که تروش خواږه دي تروش مستو کې شی پخېږي نو هغه جالب نه نه خو مستو کې چې دا خواږه هم پکې راځي چې خوږ مستی خوږ شی ته نه راځي کنه ښه ډېر ښه دی او د دې ترڅنګ دا نمک پاره ده نمک پاره دا څنګه دی دا کیلو 1.5 سل ډېره 1.5 سل دا د څه نه پخوي دا وړونه پخېږي وړونه او څه وراچوي دا زیره ده او وړي دي وړي او زیره او نمک پاره او ډېر ښه دی واقعا دا هم ځانګړې ذایقه لري او خوند لري دا لږ تروش نه دی نه دا همداسې ذایقه ده ذایقه هم خوږ نه دی مطلب خوږ نه دی په کار او ډېر ښه خوند هم لري او یعنې زیاتره خلک چې همدا شی غواړي دا به د کیکونو دغه وي البته هو دا موږ سره ډبې خلاص شوي وو موږ ورته فرمایش ورکړی وو او دا ډبې راوړي ځکه موږ دا ډبې جوړ کړي دلته دننه په همدې دکان کې سره له دې چې تاسو خواږه پلورئ داسې د چای سیستم هم نه لري چې خلک راسي دلته نه یار چای سیستم هم اوسه پورې نه ده جوړ کړی خو پلان ورته لرئ پلان ورته لرو دې ته پلان لرو چې چای سیستم ورته جوړ چای سیستم جوړ شي بیا ډېر ښه راځي عالي راځي تر ټولو ماته خوندار راکوي خو خواږه ډېر زیات وي بیا تر ټولو اولیت مهمه دا وه چې هلته د ګیف لپاره ډالۍ لپاره مون څیزونه راوړي وه هو خو انسان شي ته ضرورت دی به د هر څه شی دکان کې باید موجود وي که نه
خواږو سره باید ګفټ مې ښایي ما ته بل د ګفت سره کو بس خوښه د چار شی هغه دې در کوم ما ته تم ګفت راکې څوک چالت مسول دی هغه نه هم زه ګفت اخلم او صحیح ډېر مننه په دې کلچو کې داسې مشهوره کلچې در سره شته او شته دی کومې دي مشهوره کلچې خو دغه ډېر دی چې دا ډېر وړي دا په څو دي دا کیلو 250 راځي 250 او د چی په نوم دي دې ته زیرې والا کلچې وایي بعض ورته شوګر فري ورته دي ډېره ښایسته ذایقه لري ډېر ښه دی ذایقه عالي ده او ذایقه یې ډېر ښه دی او د ننګرهار ماشاءالله دومره ګرمي دی چې پوښتنه یې مه کوه والا خلک ګرمي پسې نه ګرځي خواږه وړي ښه هلته به د استاد وایي چې موږ سره ډېر عالي کلچه ده د هغې به هم خبرې وکړو چې هغې کلچې قیمت څومره دی او څه ډول کلچې دي لږ مخته راشئ خواږه خو ډېر عالي خواږه دي در سره ډېر زبردست خواږه دي در سره او خوند یې وکړ دغه د خوږو سره مینه هم ښه ده او انسان هم خوږوي مننه ډېره مننه علي کلچه ده بیا دینه باندې کلچه بیا موږ سره دې کیلو په څو ده دا کیلو 400 او سپیشل کلچه دی کې خالص کوپره استعمالېږي که نور څه پکې نه استعمالېږي دا وګوره په چل کې ما دلته مړی شیوان اخلي په دې شیانو نه ښه بیکرۍ کې ولاړې څه دې زړه ته کېږي دا به در باندې زه وخورم بیکرۍ ماشاءالله او تر ټولو مهمه دا ده ظهیر صاحب چې په دې بیکرۍ کې نظافت ډېر ښه مراعات شوی دی ډېره پاکي ده او په همدې ځای نو ځکه خوند یې راکړ چې موږ دلته راسو خپرونه وکړو د نظافت د پاکي ډېر زیات خوند راکړ او اولیا ته هم همدې شیانو ته دی نو په اوسنۍ نړۍ کې یا په ټوله کې انسان به نظافت ته ډېر زیات توجه یا فکر ولري بالکل نظافت د ایمان یوه برخه ده که باید چې نظافت مراعات شي ډېر ښه دی ولا خوند یو که زه خو همداسې په خوړلو ستړی کړم خبرې به رانه پاتې او دلته به خوراک شروع کړی خوري یو د بل نه خوندناکه دي لکه مزیدار دي نن یوازې ما ته پرېدي کار ورځ نو ته کولی شي چې راشي نن پرېدي نن یې میلمه یم بله ورځ نه یي که نه نن خو میلمه یې خامخا نن خو پرېږدی بیا به در سره نور کله چې راځي ډسکاونټ به در کوم زه برابر ډېره زیاته مننه کور دې آباد ژوندی اوس کور ودان مننه له تاسو مو استاد ډېره زیاته مننه خیر اوس مهرباني کور ډېره مننه هیوادوالو خواږه ما مخکې یادوري درته وکړه دا دی په خپل هیواد کې کارخانه لري او یو څو تنه ځوانان هم ورسره مصروف دي په جلال آباد ښار کې دلته موقعیت لري جلال آباد ښار دغه د ښار نه چې لږ دی خوا راشئ د غذا په نوم سپین غر هوټل ته مخامخ دلته د خوږو ستر دوکان دی نو راشئ او له دې څخه یې وپیرئ البته د غذا په نوم دی نو موږ یې هغه لوګو نه هم درته شاټونه اخوا هغه لوګو کې به هم تاسو خپله ننداره کړئ شمیره به هم در سره واخلئ هر هیواد ته چې په کار وي غوښتلی شئ البته که دلته راسئ ډېره بهتره به وي که چېرته خپل هیواد ته راسئ او همدلته یې ورنه واخلئ ډېره عالي او ښه به راشي بلکې په وطن کې دننه یاستئ نو مهمه دا ده چې دلته راسئ او خواږه د ځان دپاره واخلئ بل د خوښیو د اخترونو او د میلو لپاره تر ټولو ښه خبره ده او انرژیان یې ورسره پیدا کېږي ماشاءالله او ښه ښایسته انرژیان یې ورسره دي په اصطلاح باندې که ووایم مالیکوزی د خپل وطن البته برانډ یا د خپل هیواد نوشابې دي د دې ترڅنګ د ګفت لپاره البته د سرنامهیو لپاره نو څه چې په کار دی څه چې د رومانتیک ژوند اړتیا ده همدلته یې تاسو پوره کولی شئ ډېره مننه چې زموږ ویډیو مو تر اوسه ته راسره تعقیب کړله نن په خوږو وغږېدلو نو خواږه هم ډېر زیات مینوال لري او تاسو ته د زړه صبر البته هم لیدل خو خوراک مو راسره ونه کړ راسئ او دلته یې وپیرئ محفوظ کاکړ درنه اجازت اخلم او په کیمره کې راسره مجاهد مخلص ملګرتیا کوي الله مو مل او ملګری شه د یو سوکاله او ودان افغانستان په هیله ښې چارې سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه محراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې